بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 8 ساينس ته په دې کې دوه نمبر چپټر دی. په دې کې ټاپک ته ریلیشنشپ بټوین ډي ان اے جینز اینڈ کروموسوم. درې ټکي دي، یو دی ډي ان اے، بل دی جین او درېمې چې دی کروموسوم. نو دا درې ټکي چې دي دا چې دی بالکل یو بل سره ریلیټډ دي. خو چې کله موږ د دې خبره کوو نو موږ به راځو سیل ته. سیل مطلب خلیه. نو په خلیه کې بیا چې کوم مرکزه ده هغې ته موږ نیوکلیس وایو. نو دا درې واڼې چې دي، یو ډي ان اے، جینز، کروموسوم، نو دا درې واڼې چې موجود دي نو دا په دې ځای کې دي. دا درې واڼې ټکي چې دي د یو بل سره تړلي دي. خو اول به سره دی ډي ان اے. کلاس 8 په لیول په بک کې دا دي چې دا هیریډیټري میټیریل دی. مطلب دا دی دا داسې یو څیز دی چې دا د مور پلار نه چې کوم نیکسټ جنریشن راځي، یعنی اپ سپرینګ راځي، نو هغې ته چې دی ټول انفارمیشن چې دی دا ټرانسفر کوي. کیری انفارمیشن چې کله زموږ سره میاسیس کېږي، کراسینګ ور کېږي، د هغې چې دی پوره پروسس دی. نو په دغې پروسس باندې نو د مور پلار نه چې کوم معلومات دي نو هغه نیکسټ جنریشن یې اپ سپرینګ ته چې دی پاس کېږي. نو ډي ان اے باره کې صرف دا خبره اتیا دی. بیا زموږ سره دی جین چې سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ. هر څیز چې دی د هغې شروعات د یو څیز نه کېږي. نو دغه شان د ډي ان اے شروعات چې کېږي نو دا د جین نه کېږي. دا سټرکچرل یونټ دی. مطلب دا دی د چې کوم ساخت دی نو هغه چې دی د جین نه جوړ دی. بل دی چې څه کار کوي نو هغه د دې جین د وجې نه کوي، یعنې فنکشنل یونټ. څونه کرکټر چې دي هغه د ډي ان اے په ذریعه چې دی هغه راځي بچو ته ټرانسفر کېږي. نو هغه ډي ان اے کوي، خو د ډي ان اے چې کوم یونټ دی نو هغه جین دا جین چې دی ټرانسفر کوي. بل دا دی چې جینز جین آر پرزنټ ان کروموسوم. اوس دا زموږ سره کروموسوم دی نو دا جین چې دی دا به د کروموسوم له پاسه چې دی موجود وي، خو ان پیرز دا به زموږ سره دلته کې په جوړه کې موجود وي. که فرض کا دلته کې دا په جوړه کې نه نو دا جین چې دی بیا په ټرانسفر کېږي هم نو چې دی کم چانس وي. بله خبره چې خپل خصوصیت چې دی بیا پوره نه شو کوي. نو چې کله دا جین دلته کې په جوړه کې موجود وي نو د یو ته مونږ وایو الیلی او د بل سیټ ته چې دی مونږ الیلی وایو. چې کله دوه الیلی راوځي شي نو هغې ته مونږ وایو جین. او دا جین چې دی د ډي ان اے لپاره یو څیز چې دی هغه رالي او چې دی ټرانسفر کوي. بیا کروموسوم دی نو دلته کې ما بریکټ کې لیکلی دی هیسټون. خو چې کله مونږ په نیوکلیس کې د ډي ان اے خبره کوو نو دا کروموسوم سره چې دی نو دا هیسټون چې دی دا اوس یوځای کېږي، دا یو بل نه چې دی کوایل کېږي، تاویږي راتاویږي. بل دی کلر باډیز. د دې مطلب دا دی چې کله مونږ مایکروسکوپک سټډي کوو که هغه ریسرچ ورکېږي که هغه بل څه چې مایکروسکوپک سټډي مونږ کوو نو دا کروموسوم چې دی دا کلر باډیز دی دا چې دی مونږ ته کلر ښکاري. بل دا دی چې تھریډ لایک سټرکچر دا دی چې د تارونو په شان ښکاري. کله چې مونږ دې سټډي کوو نو دا دی تارونو په شان. خو چې کله مونږ ډیپ سټډي کوو نو بیا چې دی مونږ ځان لپاره چې دی اسانولو لپاره چې دی سټرکچر چې دی بیا داسې ښکاري. بل میډ اف ډي ان اے اینډ هیسټون. خو چې کله ډي ان اے او هیسټون راوځي شي نو هغه زموږ سره دا کروموسوم چې دی دا جوړوي. نو یو ډي ان اے شو، بل جین شو، بل کروموسوم شو. دا درې واڼې ټکي چې دي ورسره ریلیټډ دي. او چې کله مونږ د دې خبره کوو نو مونږ به چې دی نیوکلیس ته چې دی مونږ راځو د سایټوپلازم خبره چې دی به مونږ نه کوو. وروسته بیا د اف سی نه بعد چې دی دا ډیټیل باندې بیا مونږ وایو نو سایټوپلازم سټډي چې دا نه پکې بیا راځي. کلاس 8 په لیول باندې دونه پوره دي. په دې پسې روان لیکچر انشاءالله چې دی بیا ډسکس